ویلې ما و تاسو څه کله المنځه ولا سلام څرخوو یو السلام علینا وعلی عباد الله الصالحین. خدایا مو ټولو باندې سلامتی راوستی، نه څه ما باندې صرف ځان نه هغه کس هغه سه نورو خیال ورسره وي، معاشري خیال ورسره وي، خدای سه قابل قبول دی، هغه عبادت خدای قبلوي، هغه بندګۍ خدای قبلوي، هغه مؤمنۍ خدای قبلوي، هغه نه خدای سټمپ لګوي چې ته صحیح مؤمن یې. مولای محمد ثاني مجتبی معروف و مشهور روایت دی چې مور بزرګوارم لیده اکثر اوقات به شپې مور مناسته و عبادت بکولو تدعو للمؤمنین والمؤمنات و تسمیهم و تکثر الدعا ولا تدعو لنفسها. اما مور به ټوله شپه ناسته و عبادت بکولو مؤمنانو و مؤمناتو ته خلکو ته نورو ته به دعاوانې کولې، نامې به یې اخیستې، ډېره زیاته دعا به یې کوله، ځان ته به دعا نه کوله. فقلت لها یا امه، ما مور نه پوښتنه وکړه، مور یې ویلې چې دوره دعا ته خلکو ته کوي، ځان ته دوره دعا نه کوي، خپلو بچیانو ته یې نه کوي، خپلې خلخوانې ته یې نه کوي. مور د موتی زویه حسنه، اسلام داسې یایي الجار ثم الدار، اول همسایه دي، اول نور دي، اول معاشره دی، بیا ځان دی. اسلام بهر نر شروع کیږي، اسلام نورو نر شروع کیږي چې ته نورو خیال حقوق و خیال ستای شي، نورو سه تا مسلمانی څنګه دی، مو ځان نه شروع کړي دی، د ځان هر څه غلطه شوي دی، ځان نه مسلمانۍ مار شروع کا، بهر نر شروع کا، خلکو سه رویه سلوک اٹک بیٹک دا څه ټیک شولو تا اسلام ټیکیږي.